د تمام عمر نیکی مې ټوله ستا شه. د تمام عمر نیکی مې ټوله ستا شه. د تمام عمر نیکی مې ټوله ستا شه او ستا چې څومره ګناهونه دي زما شه. د تمام عمر نیکی مې ټوله ستا شه، ستا چې څومره ګناهونه دي زما شه. او که نصیب کې مې جنت وي لویه خدایه، که نصیب کې مې جنت وي لویه خدایه، او دا زما برخه جنت هم د لیلا شه. او ډېر راته یادېږي قسم دی د زړه سره، ډېر راته یادېږي قسم دی د زړه سره، ما فضل ته خو یو ځلې خوب کې راشه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ورور جعفر شاه درویش یم. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. ګرانو کتونکو، نن راغلی یم خیر آباد ته. دلته کې د دې علاقې یو ډېر زبردست شاعر فضل تصور صاحب سره پخوا کې ناست یم. دوی سره به خبرې اترې هم کوو، د دې ښکلي ښکلي شعرونه به هم تاسو ته ډالۍ کوو. استاد جي ټولو ناول هو تاسو ته په دې خپل پروګرام کې د زړه نه هرکلی وایم. ډېره مننه، الله مو قدر وکړه، خوشحاله اوسئ. دا راته وایي چې تاسو د شاعرۍ باقاعده آغاز د کله نه کړو، او تر دې وخته مو تقریبا څومره کلامونه لیکلي دي؟ د شاعرۍ آغاز چې ما کړی و نو په هغه وخت کې زما عمر 18 سال و، او نن زما عمر 56 سال ته رسېدلی دی. او شاعري کې چې ما کوم غزلې کلامونه لیکلي دي نو په هره سطح باندې مې شاعري کړي، خو کم سے کم 1400 کلامونه مې په خپله زندګۍ کې لیکلي دي. حاجي، تاسو خو ډېر زیاته لیکل کړي دي. آیا په راتلونکي وخت کې د کتاب چاپ کولو په هکله ستاسو څه رایه ده؟ د کتاب په باره کې به زه دا وایم چې زړه زما غواړي د ډېر وخت نه، د ډېرو کلونو زه هم په دې انتظار یم چې زه خپل دا کلامونه ټول راټول کړم او د دې نه یو کتاب شکل ورکړم. او په خپل رب کې مې ځان سره ډېر کتابونه لیکلي دي، مختلف نمونه مې ورکړي دي. خو هغه یو شعر د ملګري رایاد شو چې سیرې جامې پیوند چپل د اوښکو ډکې سترګې، غربت ورک شي په ځوانۍ باندې دې پویه نه کړم. نو همدغه د غربت وجه وه چې زما کتابونه مخکې رانغلل. حاجي، زمونږ کتونکي په انتظار دي، شعرونه را سره شریک کړي. بالکل تابعدار یو. یو کته ده شاعري خو ما جعفر بھائی په هره سطح باندې کړي وه، خو تاسو سره به یو څو شعرونه ووایم، یو کلامونه. یا د ماښام یا د غرمې یا د سحر نه وکړه، یا د ماښام یا د غرمې یا د سحر نه وکړه، او سترګې ړندې مې شوې انداز مې د نظر نه وکړه، او یوې همزولي ورته وي دومره ښایسته خو نه یې، دې ورته وي چې دا تپوس ته تصور نه وکړه. ډېر ښه دی، مننه. او دا کلام دی ډېر راته یادېږي خو دلبره داسې مه راځه، ډېر راته یادېږي خو دلبره داسې مه راځه، او دلته لا نفرت دی د زړه سره داسې مه راځه. ډېر ښه دی، مننه. ډېر راته یادېږي خو دلبره داسې مه راځه، او دلته لا نفرت دی د زړه سره داسې مه راځه. او اوس خو بلاګانې زمونږ کلي ته راغلي دي، اوس خو بلاګانې زمونږ کلي ته راغلي دي، او تا به رانه وخورې مسافره داسې مه راځه. ډېر وختونه وشو انتظار کې د چا ناست یمه، ډېر وختونه وشو انتظار کې د چا ناست یمه، او ځان سره څوک راوله اختره داسې مه راځه. ډېر ښه دی، مننه. او خیر دی که ته نه راځې یادونه دې راغلي دي، خیر دی که ته نه راځې یادونه دې راغلي دي، او بیا چې رانه ځې نو مرور داسې مه راځه. مننه. او بیا چې په اوربل کې د تاوس پاڼې ونه ټومبي، او بیا چې په اوربل کې د تاوس پاڼې ونه ټومبي، او څوک تې راته نه کي د نظره داسې مه راځه. مننه. او زه چې تا ته ګورم څوک رایاد شي نو ژړا راشي، او زه چې تا ته ګورم څوک رایاد شي نو ژړا راشي، ای په بلی ناسته کونتره داسې مه راځه. مننه. او ای رقیبه زه لکه د غر غوندې ولاړ یم، ای رقیبه زه لکه د غر غوندې ولاړ یم، او سر به ځان ته مات کې په ډغره داسې مه راځه. مننه. او اوس زمونږ د چم لارې خانې بدلې شوي دي، اوس زمونږ د چم لارې خانې بدلې شوي دي، نو دواړه به رسوا شو تصوره داسې مه راځه. ډېر ښه، ډېر ښکلي. وړاندې را سره هم څه شریک کې. یو بل کلام دی چې مینه راشي لویي ټوله د انسان ماته شي، چې مینه راشي لویي ټوله د انسان ماته شي، او روجا هغه وي چې په شونډو د جانان ماته شي.
چې مینه راشي لوی ټوله د انسان ماته شي او روجا هغه وي چې په شونډو د جانان ماته شي او وزن د ډیر د ګناهونو شو پوهېږم زه وزن د ډیر د ګناهونو شو پوهېږم زه اسینا تا باندې اتله د میزان ماته شي مننه او کشتۍ د نوح به یو ځل بیا د اوبو سر ته راشي کشتۍ د نوح به یو ځل بیا د اوبو سر ته راشي او دور به راشي دبدبه به د کینان ماته شي مننه او بدرۍ به بیا د سهیلو سره باغچې ته راشي بدرۍ به بیا د سهیلو سره باغچې ته راشي او سیف الملوکه که پنجره د ترابان ماته شي او آب فضل ته نن د سرو شونډو شربت ورکوي په دې پوهېږي چې وایي تنده د هجران ماته شي او یو کته ده زیاتره ملګري دا شعرونه خوښوي وی ځان درته جوړومه او سینګار درته جوړومه ځان درته جوړومه او سینګار درته جوړومه او نن سرې شونډې درځم او سم کار درته جوړومه مننه ځان درته جوړومه او سینګار درته جوړومه او نن سرې شونډې درځم او سم کار درته جوړومه او ګلونه مې راټول کړل د ګلاب او د رامبیلو ګلونه مې راټول کړل د ګلاب او د رامبیلو غونچې ته جوړومه ګله هار درته جوړومه او دومره مې نازونه او اداګانې زده کړي دي دومره مې نازونه او اداګانې زده کړي دي دومره مې نازونه او اداګانې زده کړي دي او فضله تصوره زړه ته لار درته جوړومه او یو څو شی نن مې بیا په زړګي غم لوبې کوي نن مې بیا په زړګي غم لوبې کوي او په ګریوان مې ځکه نم لوبې کوي دیس پرلی چمن کې ناس ګلونه ګورم دیس پرلی چمن کې ناس ګلونه ګورم بوراګان دې په شړشم لوبې کوي مننه او په محل کې د شیشې به خوب ونه کی په محل کې د شیشې به خوب ونه کی چې په زړه د عشق لړم لوبې کوي مننه او په حواس کې مې د زړه حالونه وایي په حواس کې مې د زړه حالونه وایي چې رباب پذیر او بم لوبې کوي په اواز کې مې د زړه حالونه وایي چې رباب پذیر او بم لوبې کوي او ما فضل ته بې وفا زړګی کسکر کو ما فضل ته بې وفا زړګی کسکر کو ځکه لاس کې مې قلم لوبې کوي ډیر ښه ډیر ښکلی ستاسو په شعرونو هم اړېدل نشته ډېره مزې کړي ده نور هم راسره شریک کې بیا به پروګرام راټولو زما استاد د محبت څه عجیبه کیسه وه زما استاد د محبت څه عجیبه کیسه وه او د یوسف خان او شیربانو غوندې ښکاره کیسه وه زما استاد د محبت څه عجیبه کیسه وه او د یوسف خان او شیربانو غوندې ښکاره کیسه وه او خلکو به ما ته ادم خان تا ته درخو ویله خلکو به ما ته ادم خان تا ته درخو ویله او رکیب ته زهرو دوستانو ته خوږه کیسه وه ډېر ښه ډېر ښکلی ګرانه کتونکي د ګوري څه پیغام ورکول غواړئ جعفر بھائی پیغام زمام دغه پیغام دی چې په خپل کې اتفاق رورګري او مینه محبت زه په دې ډېر زیات خوشحالیږم چې خپل ملګري په یو زړه او یو بل سره مینه اتفاق ساتي نو ټولو ملګرو ته دغه خواست کوم چې مینه کوئ حاجي مینوالو یقینا چې د استاد ډېره ښکلې شاعري وه موږ خو ته خوندونه واغېشته امید لرم چې ستاسو به خو خوښه شوي وي خپله رای په کومنټس کې راکې او انشاءالله که ژوند وفا وکړه په بله مرکه کې به بیا ملاقات کېږي په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان